अस्सलाम वालेकुम ګرانو ملګرو لکه څنګه ستاسو ته پته چې فیسبوک کې نیو آپشن راغلی دی چې دا غا نام دی ریل نو ملګرو دا آپشن هر چا سره تقریبا راغلی دی نو ملګرو په دنن ویډیو کې به د په باره کې خبرې کوو چې آیا د ریل آپشن مونږ څنګه استعمال کړو دی باندې مونږ څنګه ویډیو جوړه کو او ویډیو چې جوړه کو هغه ته ساوند بیا کوم ځای نه را پیدا کو ساوند چې را پیدا کو بیا په کومه طریقه باندې اپلوډ کو او څنګه دا زمونږ ویډیو وایرل کېدلی شي نو ټوله طریقه په دې نن ویډیو کې تاسو ته ښایم ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په ټوله طریقه باندې پوه شئ نو ملګرو د ټولو نه مخکې خبره زه نه ملګرو سره دا ریل کوم آپشن دی دا زه نه ملګرو سره نه دی راغلی نو که چا سره نه راغلی نو سمپل تاسو داسې کار وکړئ چې خپل فیسبوک د پلی سټور نه اپډیټ کړئ نو تاسو سره به د ریل آپشن راشي که بیا هم نه راځي نو بیا تاسو دې 3 لاین باندې کلیک وکړئ او دلته راشئ نو دلته چې کوم دا ستاسو ته ښکاري د پیج او ګروپ او هر څه دلته لیکلي دي نو په دې کې بس تاسو داسې ګورئ په دې کې بس تاسو ته د ریل آپشن میلاو شي که دلته ستاسو ته نه شو کېږي نو سمپل دا طریقه خو ستاسو زده کړه دغه شانتې ستاسو کتلی شئ او بیا چې کله ستاسو موبایل کې ریل راغی یا ستاسو موبایل کې ریل راغلی نو ستاسو څنګه دا استعمالولی شي لکه څنګه ستاسو ته ښکاري دا سمپلی لیکلي دي دلته سټوري او دلته دی ریل نو زه چې په دا ریل باندې کلیک وکړم نه ګورئ دا ریل دی که نه دا د ټیک ټاک په شانتې که دا زه کولاو کړم نو دا بس دغه شانتې سکرول ډاون کوم او دا به ماته شو کېږي ویډیوز نو دا ویډیو به څنګه جوړو که چېرته ستاسو ته ساوند د چا ساوند مطلب ستاسو داسې سکرول ډاون کوئ ریل ګورئ او هغه ساوند ستاسو ته مزه درکړي نو هغه په ساوند به تاسو څنګه ویډیو جوړوئ لکه څنګه ستاسو ته دا ویډیو ده مثال کے طور پر نو دې کې دلته د لاندې دا ساوند تاسو ته ښکاري ځي او راځي دغه نو دې باندې به کلیک وکړئ نو چې کله په دې کلیک وکړئ نو دغه شانتې آپشن به ستاسو ته راشي نو چې کله دا درته راشي د اوریجنل ساوند دی چې 2K ویوز دی په نو دلته لاندې تاسو ته ښکاري یوز آډیو نه سمپل بس تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو کیمرا به اوپن شي او سمپل په دې باندې ویډیو تاسو بیا جوړولی شئ نو دا د دې ساوند طریقه ما درته وښودله چې په بل چا ساوند به څنګه ویډیو جوړوئ او بیا که چېرته ستاسو خپله ویډیو جوړوئ او یا د ګیلري نه راوچاتوئ نو سمپل د بره چې د لیکلي دي دلته ریل نو سمپل په دې به کلیک وکړئ ستاسو کیمرا به اوپن شي کیمرا چې اوپن شي نو دلته ستاسو ته ښکاري دلته هم ویډیو پرتې دي او دلته ستاسو ته ګیلري هم ښکاري ګیلري باندې چې کلیک وکړئ ستاسو ګیلري به اوپن شي ګیلري نه ویډیو راوچتولی شئ بیا یې پکې اپلوډ کولی شئ د اپلوډ کولو څه طریقه ده هغه هم درته ښایم او ستاسو خپل پروفایل خپلې ویډیو څنګه کتلی شئ لکه ستاسو چې سمپل دا ویډیو اوپن کړئ نو دلته اوپر بره تاسو ته ښکاري خپل پکچر او هغې سره لیکلي دي کریټ نو دلته نه هم په د کیمرې باندې په د کریټ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ویډیو جوړولی شئ او چې په د خپل پروفایل په د خپل تصویر باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ته به خپل تصویر ښکاره شي لکه څنګه دا ما یوه ویډیو ورکړې ده 50 ویوز دي پې او یو ریل مې ورکړی دی ایک زما فالور دی دا زما آی ډي ده ټیک شو دلته چې ستاسو کوم سیو ریل وي ستاسو خپل ځان سره سیو کړي هغه به ستاسو دلته سیو کېږي لکه څنګه ما دا سیو کړي دي نو دا ما سره دلته شو کېږي نو تاسو د دې سیټینګ څنګه کولی شئ وره دې 3 ډوټ باندې بس تاسو کلیک وکړئ دلته ستاسو ایکټیو لوګ دا تاسو ته لیکلي دي دغه شانته آپشن بس تاسو ته راشي نو دلته تاسو مینیج کولی شئ دا ګورئ دا هر څه ټیکي نو په دې کې زیاتره تاسو مطلب فضول کارونه مه کوئ دا اوله نه هم صحیح وي ټیک شو او دلته ویو پروفایل باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا به ستاسو خپله د فیسبوک آی ډي اوپن شي نو دونه زیات سیټینګ میټینګ څه پکې مه کوئ بس صرف دا خپل جوړ وي ځکه چې فیسبوک آی ډي خو د هر چا موجود وي نو هغې فیسبوک آی ډي سره هم دا اټیچ وي بس دا ریل چې کوم آی ډي وي دا هم هغې نه سیټ شي نو دغه شانتې د دې دا طریقه کار دی په دغه شان طریقې باندې ستاسو ویډیو اپلوډ کولی شئ که زه دلته راشم او د کریټ ریل باندې کلیک وکړم نو زما مطلب کیمرا به اوپن شي که زه ووایم چې زه د ګیلري نه یوه ویډیو اوچتوم او په ریل باندې اپلوډ کوم نو سمپل به زه په ویډیو باندې کلیک وکړه سمپل زه دا ویډیو راوچتوم زه دا اپلوډ کوم نو دلته ما کلیک وکړو دغه شانتې آپشن ماته راغی نو دلته لیکلي دي رایټ ډسکریپشن نو دلته ټولو نه مخکې بس تاسو ټایټل لیکئ لکه څنګه چې دا ویډیو څه په باره کې ده نو هغه به زه لیکم که پښتو سونګ ده نو دا دی که به زه ولیکم پښتو سونګ که اردو سونګ وي اردو سونګ به ولیکم یا دا سونګ به 2-3 مطلب اوله الفاظ چې کوم وي هغه به زه ولیکم نو هغې نه بس بیا ستاسو هیشټیګ ورکوئ هیشټیګ
هیڅ باندې کلیک وکړئ نو دلته ستاسو ورکولی شئ لکه فور یو مطلب د دې سره بیا ستاسو ویډیو وایرل کېږي مخکې ځي فور یو او یو فیسبوک ریل ورکوئ فیسبوک ریل دغه شانتې هیشټیګ ورکوئ 3-4 هیشټیګ ورکوئ بیا سمپل په دې ریل باندې کلیک کوئ د لاندې چې کوم لیکلی دي شیر ریل ټیک شو مطلب یو هیشټیګ ورکوئ شارټ ځکه چې دا شارټ دی که نه نو یو منټ نو دلته هیشټیګ هم ډېر انتهایی ضروري دی ټیک شو نو هیشټیګ پکې لګوئ شارټ شو نو دغه شانته هیشټیګ 3-4 هیشټیګ ورکوئ ټایټل لیکئ د هغې نه پس بیا دلته په دې باندې کلیک کوئ په دې چې کلیک وکړئ نو دلته ستاسو ته 3 آپشن راځي یو دی فرینډ یو دی اول بره کې دی پبلش لاندې فرینډ او دلته فرینډ ایکسپټ مطلب دا بره چې کوم دی که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ویډیو به هر چاته ځي مطلب هغه چې وایرل شي نو هر چېرته به ځي او که تاسو په دې فرینډ باندې کلیک وکړئ نو بیا به ستاسو صرف چې کوم تاسو سره په آی ډي کې فرینډ وي هغه به ستاسو ویډیو کتلی شي نو دې کې خیال کوئ ستاسو چې که چېرته خپل فرینډس ته ښودل غواړئ چې آیا زما ویډیو د بره نه ځي زما صرف خالي زما چې څومره فرینډ دی هغه دې ګوري نو ستاسو په دې فرینډ باندې کلیک وکړئ او که ستاسو وایي چې نه زما د ویډیو د نورو مطلب په ملکونو کې وچلېږي وایرل دي شي نو بیا ستاسو پبلش په باندې کلیک وکړئ او که پبلش باندې ستاسو کلیک ونه کړو او صرف فرینډ باندې مې کلیک وکړو نو بیا ستاسو ویډیو وایرل کېدلی چانس بیخي نشته ځکه دا به صرف فرینډ کې چلېږي نوره به مخکې نه ځي ټیک شو نو دا طریقه زده کړئ پبلش کوئ که ستاسو ویډیو وایرل کول غواړئ نو شیر ریل باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو ته ښکاري اوس به خپل ټایم اخلي لکه دا اوس د لکیر چې کوم دی روان شو دا به مکمل داسې ګول بدلیږي نو دا چې کله کمپلیټ شي نو ستاسو ویډیو به وخیږي اپلوډ به شي د هغې نه پس به خلکو ته شو کېږي چې مطلب ستا ویډیو به خلکو ته ځي اول به ستا فرینډ ته شو کېږي فرینډ یې خوښه کړي پسند یې کړي نو هغه به بیا به مخکې به بره ځي نو دا د ریل آپشن دا تاسو خامخا لازمي استعمال کوئ که چېرته تاسو شوقین یې چې آیا زه خپل ټیلنټ خلکو ته ښودل غواړم یا زه فیمس کېدل غواړم نو بیا ستاسو دا استعمالولی شئ ادروایز که چېرته تاسو دا شوق نه لرئ نو بیا ستاسو صرف کتلی شئ د خلکو ویډیوز خو دې کې مطلب زیات کسان داسې چې د ټیک ټاک پیکیجز مطلب صرف به د فیسبوک پیکیج کو نو هغې دپاره دا خوشخبرۍ خبره ده ځکه چې هغه بیا صرف دلته ټیک ټاک په شانتې لکه هغې د ټیک ټاک تنده بې ماتېږي بس لکه دا ریلز د ګوري نو بیا به هغې ته داسې ښکاري لکه زه چې ټیک ټاک ګورم نو دلته ستاسو کتلی هم شي ویډیو هم ورکولی شي بیا مرضي ستاسو ده که کتلی ول جوړېږي او که ورکولی ول جوړېږي ملګرو امید لرم چې په ټوله طریقه پوه شوئ که څه مسله یې څه خبره یې نو کمنټس کې وکړئ بیا به درته به زه طریقه وښایم صحیح ده او دا ویډیو به په دې ځای باندې ختمو میلاویږو به انشاءالله د نیو ویډیو سره تر د هغې پورې د خدای په امان